د ننګرهار ولایت مرکز جلالاباد ښار او سره رود بهسود او بټي کوټ ولسوالیو کې د پولیو ناروغي محوي او خپرېدو مخنیوي په موخه د زرک او خولې واکسین کمپاین پیل شو. د ننګرهار عامه روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وایي عامه روغتیا او مرستندوی روغتیايي بنسټونه په دې توانیدلي چې ختیځه حوزه کې خپل هدف تر 98 سلنې ورسوي او په خبرهای هڅه روانه ده چې دغه ناعلاج ناروغي په بشپړ ډول له منځه یوسي. نن د هفته ورځ د واکسینو افتتاح چې په څلورو ولسوالیو کې به زمونږ درې ولسوالیو ښار کې به زمونږ د واکسینو کمپاین تطبیق کېږي چې دا به اووه ورځې وي. په دې کې به د خولې د لارې او د مټې د لارې واکسین به ورته کېږي. 4.5 لکه ماشومانو به په دې کې واکسین کېږي او دغو ټولو ساحو ته به موږ رسیدګي کوو چې دغه کې محیطي سیمپلې چې کومې هلته مثبت شوي دي کوشش به د کمپاینونو کې موږ کوو چې د محیطي سیمپلې موږ منفي کړو. د ننګرهار عامه روغتیا کتلوي معافیت امیر ډاکټر حکم خان ګلابزوی له والدینو غواړي چې د واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي او خپل کوچني ماشومان دي واکسین کړي. چې په دې کې به 214 سپروایزران او 340 کوردیناتوران او 2000 او 200 رضاکاران چې په دې کې 1100 زموږ سره پوهاوي باره کې خویندې کار کوي چې ورځ ادامه ولري. د مسؤلینو په وینا کچېرې هیوادوال ورسره په دغه برخه کې همکاري زیاته کړي او هیڅ ماشوم له واکسین پرې نږدي نو لري نه ده چې دغه ناروغي په بشپړ ډول له منځه لاړه شي.